په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، نن درته د ناول 10مه برخه بیانوم، په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. ملک صاحب وویل: پرېږدو دې نه، په کوم بل وخت کې به په دې باره کې خبرې وکړو. ما د دې لپاره چې اوس له ملک څخه ځان خلاص کړم، د ناچارۍ یې وویل: ښه دی، بیا به بله ورځ خبرې وکړو. د وخت په تېرېدو سره د پخوا په شان په خپله دنده مشغول وم او په عادي ډول مې شپې او ورځې تېرېدې. ما د خپل پخواني عادت سره سم هر سهار د سړک پر غاړه یو ساعت قدم واهه. یوه ورځ چې هوا ډېره خوندوره وه، ما د سړک پر غاړه قدم واهه چې د کښتې خوا څخه د ګلالۍ د کلي اکرم خان په داسې حال کې چې پر یوه اس په سپورو تېرېدی، زه یې ولیدم. له اسپې څخه راکښته سو، ښه روغبړ یې راسره وکړي. تر روغبړه وروسته یې راته وویل چې موږ پرون راغلي یو او د هغې غونډۍ شاته مو اړولې دي. موږ دلته یو څو شپې پاتېږو، څو رمې راپسې راورسېږي. کریم کاکا پرون یاد کړې، ممکن نن راسي. زه هغه بل کلي ته ځم، هلته یو څه کار لرم. ما هغه ته د چای ست وکړي، خو هغه ونه منل او لاړې. پر ما اور بل سو. ما ویل چې وزرونه مې کړي وای او تر ګلالۍ پورې مې ځان رسولی وای. ژر ژر کلي ته راغلم، د ملک اسپه مې راوغوښتل او د ګلالۍ پر خوا روان سوم. نیم ساعت وروسته د کریم کاکا کلي ته ورسېدم. کریم کاکا مې هم په ورین تندي هرکلی وکړ. د کریم کاکا مینه زما په لیدو ډېره خوشحاله سوه. ما هر خوا کتل، خو ګلالۍ مې ونه لیدل. له حیا څخه مې پوښتنه هم ونه کړه، مګر په زړه مې یو الله خبر و. کریم کاکا د خپلو تېرو شپو بیانونه راته بیان کړل، مګر زه د هغه په یوه خبره هم پوه نه سوم. د ګلالۍ مور وویل: ټوله لاره مو یاد کړې او ډېره هیله مې درلوده چې تا ووینو. پرون ګلالۍ ویله چې د دې ځای به بدل سوی وي، خو پلار یې وویل که بدل سوی هم وي، ملک ته به معلومه وي. د هغه څخه به پوښتنه وکړو، هر چیرې به پیدا کوو به یې. ما وویل: ابۍ، ستاسې ډېره مهرباني ده، زما هم تاسې نه یاست هېر سوي. زما هم دا هیله وه چې تاسو ووینم. اوس مې اکرم خان کاکا ولیدی، هغه راته وویل چې موږ راغلي یو. کریم کاکا وویل: معلم صاحب، دا رنګ دی ولې داسې خراب سوی دی؟ ناروغه سوی خو به نه یې؟ ما وویل: یو څه ناروغه سوم او د خدای مهرباني ده بیرته ښه سوم. کریم کاکا وویل: ګلالۍ هم ډېره ناروغه سوه، اوس هم نه ده ښه. ما وویل: ولې ناروغي یې څه ده؟ د ګلالۍ مور وویل: هیڅ نه پرې پوهېږو، لکه چې نری رنځ یې وي. ما وویل: د خولې څخه یې وینه راځي؟ د ګلالۍ مور وویل: هو، له ټوخي سره یې غونډارې وینه راځي، چې ویې وینې بیخي به یې ونه پېژنې. ما وویل: اوس چیرې ده؟ د ګلالۍ مور وویل: په اوبو پسې تللې ده. ما ورته وویل: دا څرنګه ناروغه ده چې تاسو اوبه هم په راوړئ؟ د ګلالۍ مور وویل: څه وکړو، زموږ ژوند هم داسې دی. ما ورته وویل: دا ناروغي خو ډېره خطرناکه ده، تاسو څه دوا او دارو نه دي ورکړي؟ د ګلالۍ مور وویل: هر څه چې په دنیا کې دي هغه مې ټول پکړي دي، دم، تعویز، دوا ټول مو پکړي دي، خو څه ګټه یې نه ده ورته کړې. ما وویل: ډاکټر ته مو بیولې ده که نه؟ کریم کاکا وویل: موږ کله ډاکټر ته خلاصیږو. ما وویل: دا خو تر نورو کارو ډېر ضروري کار دی، باید د هر څه د مخه مو دا کار کړی وای. اوس هم وخت سته، باید ډېر ژر یې کابل ته بوځي او هلته یې علاج وکړي. کریم کاکا وویل: زما چې هر څه روپۍ خرڅېږي خرڅوم یې، خو چې خدای دا را جوړه کړي. ما وویل: انشاءالله ژر به جوړه سي، خو چې تاسو پاملرنه وکړي. کریم کاکا وویل: هر څه چې ته وایې هغسې به وکړو. ما وویل: زه خو وایم چې همدا نن یې په موټر کې سپاره کړي او کابل ته یې بوځي، که وایې زه به هم در سره ولاړ سم. د ګلالۍ مور وویل: تا ته د خدای تعالی خیر درکړي چې ته ورسره یې رښتیا هم علاج به یې وسي.
ځکه موږ خو نابلده یو، نه ډاکټر پیژنو نه دوا. ما وویل زه په ډیره خوشحالي ځم. په دې مابینځ کې ګلالۍ د اوبو ژۍ پر اوږو راخیستی و، پر مخ یې خولې را روانې وې راغله. چې پر ما یې سترګې ولګېدې بې اختیاره یې وویل ابۍ شکر دی دی هم دلته دی. ګلالۍ خپل ژۍ کښېښوی او ډېر ژر کږدۍ ته راننوتل. زما سره یې ډېر ښه روغبړ وکړي او ډېره نږدې راته کښېنسته. د ګلالۍ باڼه د پیژندګلوۍ وتلې وه. د هغې سور او سپین مخ د زعفران په څېر ژړ و. د هغې غوښین باړخوګان وچ کلک سوي وه او د مخ هډوکي یې ښکارېده. ما وویل ګلالۍ ته خو بیخي د پیژندګلوۍ وتلې یې، لکه چې ناروغي دې تېره کړې ده. ګلالۍ وویل هو زه ډېره ناروغه سوم. کریم کاکا وویل اوس هم ډېره ناروغه ده، څرنګه چې ګلالۍ ډېره مېړنۍ ده ځان نه غورځوي. ما وویل رښتیا رنګ یې ډېر خراب دی. ګلالۍ وویل که ناروغي له رنګه معلومیږي نو لکه چې ته هم ناروغه یې. کریم کاکا وویل رښتیا وایي، ته هم داسې ژړ زبېښلی ښکارې. ما وویل زه خو بالکل ښه یم، یو څو شپې ناروغه سوی یم خو اوس ښه یم. د ګلالۍ مور وویل ستا څه ناروغي وه؟ ما وویل هسې تبې مې کېدې. ګلالۍ وویل په تبو د سړي غوښې داسې نه اوبه کېږي. کریم کاکا وویل دوی خو نازک خلک دي، لږه ناروغي هم ورته ډېره وي. ګلالۍ وویل که داسې وي نو صحیح ده. ما د دې لپاره چې زما په ناروغي چې د ګلالۍ په شان و دوی پوه نه سي دا موضوع مې نور ونه څېړل او د خبرو مخ مې بلې خواته کړ او د کریم کاکا څخه مې پوښتنه وکړه سږ کال مو مالونه لکه چې ماړه وه. کریم کاکا وویل هو ښه وه بد نه وه. ما وویل تاسې څو میږې لرئ؟ کریم کاکا وویل د خدای شکر دی زر میږې دي اوس. ما وویل 400 بالا سوي دي، پر اوښ کال خو 600 میږې وې. کریم کاکا وویل سږ کال مو وری ډېرې وې. ما وویل ونه پوهېدم. کریم کاکا راته وویل سږ کال مې 100 میږې وچې وې، 500 لنګې سوې، 100 پکښې وری وې، نو ځکه مې میږې زرو ته ورسېدې. ما وویل که خدای کول کال په کال زیاتیږي. کریم کاکا وویل هو که خدای له نورو بدمرغیو راوساتلې نو به زیاتې سي. ما وویل اوس مو رمه چیرې ده؟ کریم کاکا وویل اوس همدلته شاوخوا ګرځي، مازدیګر به راسي وبه یې ګورې. ما وویل رښتیا دا خو ډېره ښه ننداره ده، په خاص ډول هغه وخت چې میږې او وری یو ځای کېږي. په دې وخت کې د کریم کاکا ښځې په یوه توره چایجوشه کې د شیدو چای راوړې. چای مو په ډېره مزه وخوړې. په دې ټوله وخت کې د ګلالۍ مړاوې سترګې له ما څخه نه اوښتې. ما ډېر کوشش وکړ چې هغه دې ته زیر کړم چې دونه ډېر کتل به نورو ته اشتباه پیدا کړي، خو کامیابه نه سوم. بالاخره د ګلالۍ مور چې ممکن په خپله لور پوهېده یا اوس به پوهېدلې وي په یوه درانه اواز یې ګلالۍ ته داسې وویل داسې ناست دی لکه میلمنه چې راغلې یې، ولاړه څه شیدې وایشوه. ګلالۍ لکه تر اوسه چې په بله دنیا کې وه د خپلې مور په اواز پوه سوه او وپوهېده چې د مور او پلار په مخ کې یې بې احتیاطي کړې ده. ژر ژر یې ځان په ټیکري کې وپیچي او له ځایه ولاړه سوه او له حرکاتو څخه یې داسې معلومېده چې حرکات یې عادي نه وه. کله به د کږدۍ یوې خواته، کله بلې خواته، کله به د کږدۍ د باندې ووته او کله به کږدۍ ته راننوته. د ګلالۍ مور به د هغې حرکات څارل. بالاخره یې ورته وویل ګلالۍ ولې داسې وارخطا وارخطا ګرځې؟ شیدې هغه دې ژر څه اور بل کړه، هغه دې دیګ د نغري و خواته پروت دی. کریم کاکا وویل د ګلالۍ مورې ګلالۍ ته داسې په غوسه مه ګایېږه، هغه خواره خو ناروغه ده، تر اوسه خو د شیدو د ایشېدو وخت هم نه دی تېر سوی. ګلالۍ وویل ابۍ مې هسې ماته په غوسه سوه، پرون مې تر دې وروسته شیدې وایشولې. د ګلالۍ مور وویل ته وګوره داسې ناسته وه لکه چې دا هم میلمنه راغلې وه. ګلالۍ وویل ابۍ که زما په حال خبره سي بیا به وپوهېږې چې څه حال مې دی. که زما پر ځای بل څوک وای د هغې کښېنستل او ولاړېدل به هم ستاسې پر غاړه وای. اوس د خدای مرګ راکړي چې تاسې هم زما له غمه خلاص سئ.
کریم کاکا وویل ګلالۍ داسې خبرې مه کوه، خدای دې نه کوي د ګلالۍ مورې ته هم په هېڅ خبرو ترله ووځې. د ګلالۍ مور له ځانه سره ګډه وه او له ځایه ولاړه سوه. د کږدۍ شاته ولاړه او ګلالۍ ته یې هم ورغږ کړه. د هغې او د ګلالۍ تر مابینځ یو لړ سختې خبرې کېدې، اوازونه یې اورېدل کېده، خو په مطلب یې نه پوهېدم. کریم کاکا هم وپوهېدی او ورغږ یې کړه، د ګلالۍ مورې تاسې څه حال جوړ کړی دی؟ راسې د غرمې غم وخورئ. خو دا د غرمه سوله او معلم صاحب هم میلمه دی، لکه چې نن غواړئ چې غرمه په شیدو او مستو تېره کړي. د ګلالۍ مور وویل دا دې اوس چرګ نیسمه. کریم کاکا وویل دا به څه وخت پخوې؟ خو اوس غرمه ده. ګلالۍ وویل غرمه لا لرې ده، اوس په یوه ګړي کې پخیږي. ګلالۍ او مور یې دواړو په ګډه چرګ ونیوی. کریم کاکا ژر ژر حلال کړي. ګلالۍ په نغري کې اور بل کړي او مور یې چرګ سپین کړي. په دواړو یې غوړۍ ته ور واچاوه او د هغه په پخېدلو یې پیل وکړ. دوی په هغه اخته وې. ما ته د شیدو د تودولو سودا را په یاد سوه. ما وویل نه چې د دوی دا خبره هېره سوې وي او مسؤلیت یې پر ګلالۍ رانسي، نو ځکه مې په خندا کې وویل ستاسو څه خو بیا د شیدو تودول هېر سول. د ګلالۍ مور وویل رښتیا هغه خو مې بیخي د یاده ووتې. ګلالۍ هله بل نغری جوړ کړه. ګلالۍ له ځایه ولاړه سوه، یو څه ډبرې یې راټولې کړې او د هغه بل نغري و څنګ ته یې بل نغری جوړ کړي. دیګ یې پر کښېښودی او شیدې یې پکښې واچولې. د ګلالۍ د کار د خلاصېدو سره سم د هغې مور وویل چرګ پوخ دی. کریم کاکا وویل چې پوخ دی نو خو رایه وړه. د ګلالۍ مور ډوډۍ راوړه. کریم کاکا وویل معلم صاحب ته باید زموږ په کور کې چرګان وخورې. څه وکړو چې ته راسې زموږ رمه نږدې نه یې او د بازار د غوښو خو تل موږ بې برخې یو. ما وویل د پسه تر غوښو خو د چرګ غوښې خوږې وي. کریم کاکا وویل انشاءالله مازدیګر ته رمه راځي، یو ښه پسه به در حلال کړو. ما وویل زه خو مازدیګر خپل ځای ته ځم. کریم کاکا وویل تا نو څوک پرېږدي چې خپل ځای ته ولاړ سې؟ د میلمه راتګ په خپل اختیار دی او تګ یې د کور په څښتن پورې اړه لري. ما وویل که بیرته ولاړ نه سم ملک او د کلي نور خلک به ډېر پریشانه سي، ځکه ما هیڅ چاته نه دي ویلي چې زه چیرې ځم. کریم کاکا وویل هغو ته به هلک ور ولېږو او خبر به یې کړو. ما وویل هغه دې اوس وي، بیا به بله ورځ سیل وکړم او که زما د تګ در وروسته راورسېدل خو وبه یې وینم. زما ځای هم دونه لرې نه دی، د نیم ساعت لاره ده. ګلالۍ چې د کږدۍ په کونج کې ناسته ورغله، یو سوړ اسویلی یې وکښي او د باندې ووته. د وتو سره سم یې په ټوخي پیل وکړي. هغې ډېر کوشش وکړي چې خپل ټوخی له موږ څخه پټ کړي، مګر دا کوشش یې ناکامه سو، ځکه ټوخی یې اوږد سو. د ګلالۍ مور هم ور ولاړه سوه او دواړې د کږدۍ شاته ولاړې. ما چې د ګلالۍ د مور خبرې واورېدې، ښه پوه سوم چې هغه زموږ په مینه پوهېږي او زه دلته ډېر ورباندې دروند یم، نو ځکه مې وویل که اجازه راکړي زه به ډېر خوشحاله سم. ګلالۍ بیرته راننوتل او ویې ویل خیر دی، که نن تا ته تکلیف هم وي پاته سه نن. ما وویل یا تکلیف خو نسته، مګر ما هیڅوک نه دي خبر کړي، هغوی به پریشانه سي. ګلالۍ وویل د هغو سره خو تل یې، دا یوه شپه زموږ سره هم تېره کړه. او ګلالۍ نور څه هم ویل، مګر مور یې په خبرو کې ور ولوېده او ویې ویل هغه وایي هلته خلک پریشانه کېږي، پرېږده چې ولاړ سي. کریم کاکا خپلې ښځې ته یوه معناداره نظر ور واچاوه او وروسته یې داسې وویل معلم صاحب په اوسېدو دې خوشحاله کېږو. ګلالۍ هم ناروغه ده، که ته ولاړ سې زموږ غم به یو په دوه سي. زه ګلالۍ جواب ورکولو ته پرېنښودم او خپل پلار ته یې داسې وویل دی وایي ستاسې به غم په ما غلط سي، مګر زه به په عذاب سم. ما وویل یا داسې نه ده، زه ستاسو سره ډېر خوشحاله یم. که په کلي کې څوک را خبر وای نو خامخا پاته کېدم. ما چې دا خبرې کولې ګلالۍ ته مې کتل، هغې په سترګو کې راته وویل چې زه ستا له غمه دې حال ته رسېدلې یم او ته هم یوه شپه نه را سره تېروې. ما دا خبرې د ګلالۍ په سترګو او بڼه کې ولوستې، نو ځکه مې په سترګو پوه کړه چې د مور دې نه ده خوښه چې زه پاته سم.
ګلالۍ هم زما په اشاره پوه سوه او خپل پلار ته یې وویل بابا ابۍ مې هم ورسره مله ده دی خو به قانع کو که ابۍ قانع سوه. د ګلالۍ مور چې دا خبره واورېده سپکه له ځایه ولاړه سوه او له کږدۍ ووته. کریم کاکا هغې ته وویل د ګلالۍ مورې ورسه د احمد له کوره لږ نسوار راته راوړه. د ګلالۍ مور وویل زه اوس کار لرم خپله یې وار ورسه لږ تنباکو ځینې واخله او نسوار درته جوړ کړه تر څو به په خواست نسوار غواړې. کریم کاکا وویل ولې به خواست کوم 20 وارې یې له ما څخه وړي دي. اوس به اکرم خان راسي هغه ته به روپۍ ورکړم او تنباکو به راته راوړي. ښه دی چې ته کار لرې زه به پخپله ورسم. کریم کاکا له ځایه ولاړ سو او له کږدۍ ووتی او ما ته یې وویل معلم صاحب نسوار مې خلاص سوي دي زه به لږ نسوار ځان ته پیدا کړم ژر راځم. ما وویل ښه دی. کریم کاکا چې ولاړی د ګلالۍ مور کږدۍ ته راننوته او ما ته یې داسې وویل که دا بې عقله ده ته خو هوښیار یې. ځکه څه هم د ګلالۍ د مور په موخه پوه سوم نو ځکه مې وویل ولې څه سوي دي زه خو ستا په خبره ونه پوهېدم. ګلالۍ وویل ابۍ د خدای روی ته وګورې غلی سه. د ګلالۍ مور وویل خواره سې تا دې خدای تعالی اوس راڅخه واخلي ستا د لاسه به څه دیدنۍ ووینم. ما وویل ابۍ ولې داسې خبرې کوې او ما ته په څه قهرېږې ما خو به څه ګناه نه وي کړې. د ګلالۍ مور وویل مه مې غږوه تا هیڅ نه دي کړي خو خدای دې دا لور راڅخه واخلي. ګلالۍ وویل ابۍ د خدای روی ته وګوره غلی سه او که نه غلی کېږې زه به ځان مړ کړم. د ګلالۍ مور وویل خدای دې تا د شرم ټوټه اوس واخلي د خدایه وبېرېږه لکه پیشکه 7 دمې مې درکړي دي. ما وویل ابۍ اخر ته ووایه څه پیښه ده که ما یوه ګناه کړې ده په دې مې وپوهوه چې بخښنه درڅخه وغواړم. د ګلالۍ مور وویل زویه زه کوچنۍ نجلۍ نه یم زه په هر څه پوهېږم. زه اوس نه یم پوهېدلې زه په روژ کاله پوهېدلې یم. که د ګلالۍ پلار په دې خبر سي په خدای که یا تا پرېږدي او یا ګلالۍ ترېنه پاتې سي. تاسو دواړو ته وایم چې په خپل لاس خپل ژوند مه ختموئ او د دې سپین ږیرې خوار بګړۍ هم پر مځکه مه غورځوئ. ګلالۍ وویل ابۍ ما خو هم پخوا درته ویلي وه چې زما او د ده تر مابین څه نسته مګر له دې خبرې زه انکار نسم کولی. ما ته یې اشاره وکړه او ورته ویې ویل چې دی پر ما ګران دی او د ده ګرانښت به د ګور چنجز ما د زړه څخه وباسي. په ژوند کې زه د ده مینه له زړه څخه نسم ایستلی. که ما مې پلار وژني او که مې حلالوي زه دا په ډاګه وایم چې زما سر دی او د ده سر. د ګلالۍ مور وویل غلی سه بې حیا یو وار خپلو خبرو ته غوږ ونیسه چې ته څه وایې. ما وویل ابۍ زه له تا غوښتنه کوم چې نور زما وګرانې ګلالۍ ته څه ونه وایې. په دې کې د هغې هیڅ ګناه نشته دا ګناه ټوله زما پر غاړه ده. قدرمنو دوستانو د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکې برخې د الله په امان.